Subscribe you the Technical Omni Pashto channel. Look the videos. السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وئ، جوړ وئ، شپې ورځې مو ښې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تېرې شوې وي. ملګرو، نن ورځ مو بیا تاسو ته ډېره په زړه پورې ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي، ویډیو راسره وګورئ. ملګرو، ډېرو خلکو دا غوښتنه کوله چې موږ به څنګه دی کنکور انتخاب کړو. یعنې ډېر خلکو داسې مشکل لري چې کنکور انتخاب یې نه وي زده، خو په هغه کې ډېر مشکل لري. نو ما تاسو ته یوه ویډیو جوړه کړه چې تاسو ته لږ لږ معلومات درکړم د کنکور انتخاب په باره کې چې څه ما زده کړي وي او تاسو ګډه ترې واخلئ. نو ملګرو، ډېر داسې تکړه کسان یو اول نمره وي چې ښې نمرې د مکتب څخه فارغ شوی وي او بیا په پوهنتون کې بې نتیجې شي. دا وجه یې څه ده؟ انجام یې دا وي چې په انتخاب کې خطا شي. یعنې نمرې یې ښې وړې وي، 322 380 پیره نمرې هم وړې وي، ځینې 250 230، خو بیا انتخاب ولته ګډوډ وکړي یا خانه سمه نه کړي تېره، دا یې بې نتیجې شي. نتیجه انجام یې دغه وي چې دلته په انتخاب کې یا په خانه کې خطا شوی دی. نو تاسو ته زه به دا ښیم ملګرو چې خانه باید څنګه تېره کړئ او انتخاب باید څنګه وکړئ، د انتخاب نمبر باید څنګه ورسوئ. نو راځئ ملګرو، اول تاسو ته زه دا ښیم چې څنګه خانه تېره کړو موږ تاسو او څنګه د انتخاب نمبر ورسوو. زه یې وردا پروګرام بندوم ملګرو، بیا سر نه لګم څه مشکل کې رولل. ملګرو، د ټولو نه اول به تاسې شی کوئ سولینه بال کوئ، انتخاب به وروسته کوئ. چې تاسو کله تاسو ته پته ولګي چې مثال زما سولینه ډېر کړل، نو بیا لوړ انتخاب وکړئ. سولونه مې ډېر نه وي کړي، بیا ټیټ انتخاب وکړئ. نو تاسو ته ملګرو اول سره دا رقم ته پوڼې دیر کړي، یو کتابچه لمونه وي، مثال چپټر لمونه وي، پاکې به ډېر سولینه وي. بله پوڼې بیا انتخاب درکړي، پاکې به انتخاب کوئ او د کیم د سولې نمبر وپکې سوئ. نو ملګرو، دا سولینه مو تاسو ته لیکلي، دا رقم ته سولینه مې ورغلي، دا خو مو کام لیکلی دي 15 سوله دي. خالي تاسو د پوهې دپاره مې ورخوستي، زده کړې دپاره چې څه نه زده کړئ نه رابایي سره شپېته وي. ملګرو، همدارنګه سولینه وي چې ارزوابه یو ضواب یې سم وي، تاسو به هغه ضواب ولته په خانه کې رسوئ. مثال چې څلورم ضواب وي څلورمه خانه، چې دویمه دریمه. نو تاسو ته زه ښیم ټوله طریقه درته ښیم. نو دلته ملګرو سوال ورغلی 2500 کاله پخوا په افغانستان کې کوم خلک اوسېدل؟ دلته لیکلی دي اریایان، عباسیان، مغولیان، ټول سم دي. نو تاسو به دغه چې کوم یو سم کوئ، مثال تاسو ته سم برېښي یا به څه انتخاب کوئ، نو دلته سم شی اریایان دي. 2500 کاله پخوا څوک اوسېدل؟ اریایان اوسېدل. نو ملګرو، یا اریایان دی واپس ودو. نو ملګرو، تاسو به راشئ هلته به په کوم پورې مې چې درکړی وي پاکې مثال خانې چې وي چې کومه خانه ترې اوله خانه به تېره کوئ. اول سول دی، کوم سول دی؟ اول سول دی. مثال په اول سول کې به اوله خانه تېره کوئ، نو خانه به څنګه تېروئ؟ راوشئ ملګرو اول سول ته دلته تاسو ته ښیم. نو دا رقم ته پوڼې وي ملګرو، پورم بیا هغه به داسې ته راغلی وي، خانه به کې وي. نو دا خو مقام دی، هلته به 180 سولونه ټول په همدې طریقه راغلي وي او هر سول مطابق خانه به وي. مثال دلته اول سول نه و، دلته څلورم ضواب یې سم و، نو اول ضواب یې سم وي، اوله به دلته تېره کوئ. که دویم سم وي دویمه به تېره کوئ، که دریم ضواب یې سم وي دریمه، څلورمه. په همدې طریقه به ټول سولونه همدا رقم ته رسوئ. مثال هلته مې اول سول و، اول ضواب یې نه و سم، د اوله خانه به څه تېره کوئ؟ اوله خانه به تېره کوئ ملګرو. تاسو د خانه هم تېروم، عملي ته ښیم. خانه ملګرو چې تېره کړه، دا خو زه په کمپیوټر تېروم، صحیح تېرېږي. نو ملګرو، تاسو به ولته په قلم همداسې تېروئ چې بیخي د نه پوه نه دي، چې د نه پوهځي بیا ستاسو سول نه صحیح کېږي. مثال هلته یا کوم ماشین چې دی چې دی سولونه په چک کوي، هغه بیا ستاسو دغه سول نه اخلي، یعنې د خانه نه اخلي، ماشین ډایرکټ په تېرېږي، ستاسو د سول نمرې نه جمع کېږي. نو خانه په صحیح طریقه تېروئ ملګرو. دا خو یعنې یو سول خو حل شو، مثال دا خانه تېره شوه، دا خو خلاص شوه. کوم سول؟ دویم سول ته راځي. مثال دلته سیم دی، څلورم سول دی، دویم نه تېرې کوم. څلورم سول به تاسې ویلي مخنیکي څپې په څو ډوله دي؟ مثال په یو ډول دي، دوه ډوله، څلور ډوله دي، دوه ډوله دي، ټول غلط دي. مثال تاسو چې کوم یو ځواب سم ته برېښي هغه به انتخاب کوئ. دلته کوم یو صحیح دی، په داسې کې ټول غلط دي. یعنې مخنیکي څپې په 3 ډوله دي، دلته په یو ډول نه دي، په څلور نه دي، په 2 نه دي، 3 ډوله دي، ټول غلط دي. نو څه به راشئ؟ څلورم سول ځواب دی جز دی څلورم. څه به راشئ؟ سول څلورم دی، سوله څلورم دی. په څلورم سول کې به څلورم ځواب صحیح کوئ. څلورم سول کې نو دې ته به راشئ، د ماوس وینئ څلورم ځواب به څه د خانه به تېره کوئ. ملګرو، همدا طریقه وه. خدای دې وکړي چې په دغه سولې څه پوه شوي یاست. به راشئ انتخاب ته. نو تاسو ملګرو اول سره نه چې کله انتخاب کوئ، تاسو باید په زړه کې درته ونڅئ اول سره نه چې زه دا شیان انتخابوم. کوډ بیا تمنې ولته کوډ پوڼې خپله درکړې وي، هغه پوڼې به درسره ایسئ، هغه پوڼې نه کوډي نه وي. مثال تاسو به اول انتخاب چې کوئ،
مونږ دلته کوم انتخاب کړی دی اول هندسې ته انتخاب طریقه مې اول انتخاب دلته انجینري نه مو خپله انجینري انتخاب مثال مې ښیم چې مثالي نه راخوسي څه به ګډوډ نه کوي مثال په ترتیب به کوي طب اول د انجینري دویم دریم څه وي څلورم څه وي څه بیا څه نه کوي چې اول انجینري انتخاب کوي دویم طب انتخاب کوي بیا ګډوډ بیا خطو کوي ښه اول په ترتیب سره انتخاب کوي چې انتخاب هم ګډوډ وکړو بیا هم هر څه د لاسه ورکړل نو را به شئ زموږ ملګرو ته تاسو ته ښیم اول انتخاب یې ما انجینري دی چې دلته 0.30 کوډي دی نو تاسو به راشئ طریقه زه تاسو ته ښیم دا رقم ته پورم به هغه پوڼې وي هغه پوڼې به 15 د رقم ته خانې وي 15 سره انتخابونه مې په لیکلي په همدې ترتیب سره ملګرو اول انتخاب شی و میک انجینري و کوډ یې څومره و 0.30 دلته به اول ولیکئ کوډ کوډ به که ورسره بدل کړئ اوله خانه کې به 0 ولیکئ دویمه کې چیر سي 30 درې کې سي 3 اخري خانه کې چیر سي ورسي په اخري خانه کې به ولیکئ نو دا کوډ به تاسې داسې په ترتیب ورسوئ ملګر دا رقم ته به ورسوئ چې مثال دغه نه به داسې کیس پر ټیټېږي داسې 0 نه به اوله خانه کې دا 0 به خانه به تېره کړئ دا 0 خانه به تېره کړئ دا خو یو نمبر چې پکې وبرسېږي 0 خانه چې تېره کړئ بیا په دا کې 3 نه دي دا 3 به تېر کړئ 3 خانه په دا کې بیا سي اووم په اخري خانه کې اووم دور به شئ دا اوومه خانه به تېره کړئ نه خانه به روي د ملګرو وینئ دا اوومه خانه به تېره کړئ نو دا ای انتخاب خو وشو ملګرو نو زه دویم انتخاب کوی اسمې کوسه دویم څنګه کو دویم هم په همدې طریقه شي دویم چې دلته کمپیوټر ساينس دی کمپیوټر ساينس کوډ څومره 0 یو نوي دی ملګرو تاسو به راشئ بیا دویم انتخاب ته دلته به ولیکئ د کوډ به ورسوئ 0 یو نوي به د خانه کې ورسوئ به د خانه کې به نه ولیکئ په دویمه خانه کې دریمه کې چیر سي واګه به یو ولیکئ څه به راشي ملګرو اول به د 0 خانه تېره کړئ دا اول یو دا په کمپیوټر طریقې ملګرو په ترتیب سره څه به دا ډېر په دقت سره تراوي چې د کلام یې لیدلی به د خانه نه د راونوځي دلته چې نمه خانه ضرور به شي د نمه خانه به تېره کړئ په ترتیب به ټیټېږئ نمه په دا کې مې دا که اوله خانه د اوله به تېره کړئ یوه خانه د دویم انتخاب همدې طریقه تاسو نور انتخابونه هم که ستاسو ته د درې کوم د نه به تاسو بیا خپل کړئ همدا طریقه یې وه ملګرو را به شئ د دریم چې دی اقتصاد دی 400 نو به ښایي 400 شپږ سوه لاس دی ملګرو تاسو به راشئ د دریم انتخاب کې شپږ سوه لاس په ورسره ته به ولیکئ اول شپږ بیا به ولیکئ یو بیا به ولیکئ 0 ستاسو به راشئ ملګرو اول به د شپږمه خانه په دا کې شپږ نه دي د شپږمه خانې ته به ټیټ شئ شپږمه خانه کې من دا به انتخاب کړئ دا به تېره کړئ څه ملګرو دا د یوه دا کې به یوه نه ده دا اوله به تېره کړئ دې نه بیا 0 دی به د دریمه خانه کې دریمه خانه کې به 0 تېر کړئ په همدې طریقه تاسو انتخاب کولی شئ خدای دې وکړي ملګري چې ستاسو سر په خلاص شوی په دا انتخاب نه او په همدې طریقه بیا که څلورم انتخاب کوئ څلورم هم وکړئ زه تاسو څلورمه خانه هم تېره کوم څلورم انتخاب دا دوه مو کیز لیکلي دي دلته زیدل نه به د پوڼې کې مونږ د جدولي نه غټ غټ جوړ کړي یو چې تاسو په پوه شئ مزغم رخ په خلاص شي واضح خو ښکاري دا څلورم دی ملګرو دا پنځم دی دلته بیا پورم نمبر دی دا وینئ په همدې طریقه پورم نمبر هم رسېږي بیا آی ډي نمبر وي آی ډي نمبر هم وي خو آی ډي نمبر وي پورم نمبر اوس خلک وایي چې پکې رسېدلی وي اول سر نه خپل رسېدلی نه وي په همدې طریقه تاسو دا هم رسوئ چې تاسو ته څلورم انتخاب هم کوم زه څلورم انتخاب دلته چې و پښتو ادبیات 0 نه نوي دی څه به روشئ پښتو ادبیات څلورم دلته به د کوډ ورسوئ اوله خانه کې 0 دی اول بیا سی دي نه دي نو د اخري کې بیا نه وي دا به اول به که ورسوئ بیا به روشئ چې به شی وکړئ د 0 خانه به تېره کړئ دلته 0 بیا به روشئ د 9 خانه به تېره کړئ دا نه به کلیک وکړئ بیا شی دی واقعي بیا 9 خانه وه دا 9 خانه به تېره کړئ ملګرو همدا طریقه وه انتخاب په همدا طریقه تاسو کولی شئ خدای دې وکړي چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي او د خوښو وړ مو ګرځېدلې وي او د نورو ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو وګورئ تازه ویډیو